ملي دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د وروستي پیښې په تړاو افغانستان ته ګوته نیول هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري. د ملي دفاع وزارت په وینا پاکستاني چارواکي په دغه ډول څرګندونو سره نه په خپلو امنیتي ناکامیو پرده اچولی شي او نه ستونزې حلولی شي. له یاد وزارت څخه په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې که رښتیا هم پاکستاني چارواکي له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شي نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان حکومت اسلامي ارزښتونو ته ژمن دی او هیڅکله د بېګناه انسانانو وژل او ځورول د سیاسي موخو لپاره جایز نه بولي او نه هم د دا ډول کړنو ترسره کوونکو ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان له امنیتي مسؤلینو غوښتنه کړې چې د امنیت په برخه کې له خپلو ناکامیو څخه د تېښتې پر ځای د خپل مسؤلیت ترسره کړي او پر خپلو سیاستونو دې بیاکتنه وکړي او د دې پر ځای چې خپل ولس او ګاونډي هیوادونه له ځانه لرې او مخالف کړي د مثبت تعامل او همکارۍ روحیه دې خپله کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د جمعې لمانځه پر مهال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر یو مسجد کې د چاودنې له امله 130 تنه ووژل شول او 119 نور ټپیان شوي دي. د یادې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی.